زمونږ امیدونه د ژوند د هرې څانګې نه وي. مونږ خوار خلک په هر شي پورې امید تړو چې څه به ژوند راکړي. خاورې ډېره تجربه ده د دغې، دا د ډېرو جنګ وهلې او ځپلې خاوره ده. د هر شي تجربه یې شته ده، تاسو خپل هم په دې پوهېږي. خو زمونږ امید دی چې ښه به وشي. خو صرف دا خبره کوو چې مونږ یریږو هم چې چېرته د مذاکراتو په نام باندې دا خلک بیا دلته میسینګ پرسن نشي شي. دغه صرف دغه څه یغه لرو. نور مونږ چې څوک هم مذاکرات زمونږ د پلارونو نیکونو ایجاد دی. مونږ هر وخت ناست خلک یو او زموږ د عدم تشدد لاره هم د مذاکراتو او شو خبرو د حل لپاره وي. او دا پښتون خاوره باندې چې کوم ظلم شوی دی د هغې حساب کتاب په هر صورت باندې مونږ غواړو. دغه جرګه ازاده بلې تاسو چې ازاده ده؟ جرګې سره لا پوره ناسته نه ده شوې. نه بس په دا خبره وروسته ډېره مننه.